له هرات څخه ښه خبر د ترکیه او سعودي عربستان مرستې هرات ته رسیدلې دي. د افغان سرې میاشتې ټولنې پر ټویټر په اړه لیکلي چې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د ملک سلمان خیر بنسټ د خوراکي توکي مرستې د هرات زلزله ځپلو لپاره رسیدلې دي. د یادې ټولنې پر ټویټر په اړه راغلي چې دوی ته دغه مرستې تسلیم شوي او زلزله ځپلو ته به یې ورسوي. ورته مهال په کابل کې د ترکیې سفارت شردافیر جین اونال د ژغورنې له 22 کسانو سره د دغه هیواد له مرسته شوي توکو سره هرات ته رسیدلی دی. 3 ورځې وړاندې هرات او شاوخوا ولایتونو څو پرله پسې زلزلو ولړزول، خو زلزلې د هرات، زندهجان او غوریان ولسوالۍ ډېرې وځپلې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبیوا په مشرۍ یوه لړپوړي پلاوي د هرات ولایت زندهجان ولسوالۍ ته تللی دی. ملګري ملتونه دغه پیښه لویه غمیزه بللې او ویلي دي چې اوس د اقدام وخت رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو ادارې د لومړنیو مرستندویانو په ډله کې وي چې زیانمنو خلکو ته یې مرستې ورسولې.